نور ډوبېږي او اخرنۍ رمضان یعنې اخرنۍ ورځې وي الله ملایکو ته وایي چې ای ملایکو نن دومره خلک د اور نه ازاد کړي لکه څومره چې تاسو ټوله میاشت ازاد کړي دي هسې هم دا روژه ختمېدو واله ده نو موقع ده زموږ سره وس او خصوصا په دې ټیم کې ښه دعاګانې وغواړئ الله ته ښه مینت او زاري وکړئ ښه مینت او زاري الله ته وکړئ ښه وجاړئ الله ته چې الله موږ ازاد کړي د اور قرآن هغه تلاوت پرې نه دی خپل هغه ورد دقه شان ساته ذکر او اذکار پرې نه دي تهجد سره عادت شوی هغه پرې نه دي درسونو سره عادت شوی هغه پرې نه دي بله ښکلې موقع د شوال د شپږ روژې چې دي حدیث کې راځي چې چا د شپږ روژې ونیوي د رمضان د میاشت نه بعد کان کصیام الدهر لکه دې چې ټول کال روژې ونیوي ټول کال روژې ونیوي یو نیکي ګوره په لس ده تا چې یو میاشت روژې ونیوي یو میاشت نو دا شوي لس میاشتې دا شوي لس میاشتې اوس ته شپږ روژې ونیسه دا شوي دوه میاشتې لکه تا چې ټول کال روژې ونیوي دې روژو نه ځان محرومه نه کوي ورې خپلو ښځو ته مو وایي خپلو مشرانو ته مو وایي خپلو ملګرو ته مو وایي هسې هم د اختر ورځې دي او بیا له اکثر خلک په کورونو کې ناست د حکومت د طرف نه پابندیانې دي هېڅ مشکل نشته نو دا روژې ونیسئ او د خپله لار مضبوطه راونیسئ دا د زړه نه زما تاسو ته یو څو نصیحتونه او امید دی انشاءالله چې تاسو به هم زړه ته کوزوئ الله سبحانه وتعالی دې دا کمې خبرې چې ما وکړې الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله سبحانه وتعالی دې دا مبارکه میاشت بار بار زموږ په ژوند کې بیا راولي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ روژې قبول کړي الله دې زموږ تراویح قبول کړي الله دې زموږ ذکر او اذکار قبول کړي الله دې زموږ هغه د قرآن هغه درسونه قبول کړي الله سبحانه وتعالی دې زموږ هغه صدقې خیراتونه دې الله قبول کړي الله سبحانه وتعالی دې کوم خپل خپلوان چې زموږ سره دې کال له په روژې کې نشتي د قبرونو کې پراته د خاورو لاندې رب العالمین دې په هغوی باندې د رحمتونو باران راووری او الله سبحانه وتعالی دې موږ بیا د یو بل سره مخامخ کړي او تاسو ته زیری دی انشاءالله چې د اختر نه بعد د وړوکي اختر نه بعد انشاءالله یو څو ورځې دا چوټي وي د دې نه بعد انشاءالله بیا زموږ درسونو دا سلسله به شروع کیږي هم د دې مبارک صفحې نه الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.